السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو محترمین دوستانو، زه سید براغه حقیار نن یو ځل بیا ستاسو درانه حضور ته د ښکلې شانته ویډیو سره حاضر شوی یم. ګرانو محترمین دوستانو، موږ تاسو نن ویډیو په دې باره کې دی چې موږ څنګه کولی شو خپل د موبایل خرابیانې په خپله معلوم کړو. یعنی په د ضرورت نشته چې بل چاته ورته وایي، مستری ته ورشه، بل چاته ورشه چې زما موبایل کې څه خرابي دی. اوس تاسو خپل کولی شئ خپل په موبایل کې په خپل د موبایل هر څه خرابیانې چې وي تاسو خپل خرابي پیدا کړئ، خپل موبایل خرابیانې سمې کړئ. نو ګرام ورته دوستان، تاسو ته ویډیو مسکپ کوئ، ویډیو تر پای پورې وګورئ. کوم چې لازمه نه ویډیو خوښه شوی وي نو زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د ګنټې نشان پر وروسته ویډیو ته لایک هم ورکړئ چې تر هر څه نه مخکې زموږ داسې ناولې پورې خوندور ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. ګرام ورته دوستان، د هر څه نه مخکې موږ تاسو ځو پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته ولاړو، دلته سرچینګ په ځای کې تاسو دغه ټیسټ ټیم به سرچ کړئ. کله چې مو ټیسټ ټیم سرچ کړئ، دغه اپلیکیشن تاسو ته وګورئ. دغه اپلیکیشن لینک زه تاسو د دغه ویډیو په ډسکرپشن کې در کوم چې له ډېرو وسایلو موږ تاسو دغه اپلیکیشن لاسته راوړئ. نو کله چې دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ خپل موبایل کوم انسټال کړئ، تاسو اوس نو موږ تاسو راځو دغه اپلیکیشن را خلاصو. تاسو پر دغه اپلیکیشن باندې به کلیک کوئ. ګرام څنو موږ تاسو د صفحه را خلاصې، تاسو ورته وګورئ. دا لیکي په پای ته ورسېږي. ګرام څنو بلل ته موږ تاسو ته وای تاسو د فیسبوک سره وصل کوئ که د جیمیل د آی ډي سره. موږ تاسو به د جیمیل د آی ډي سره وصل کوئ، ځکه چې دا جیمیل آی ډي زموږ د موبایل د هر کنج د هر ځای را خبر دی. بس تاسو پر دغه جیمیل آی ډي معلومیږي، پر دا لاندې والا باندې به تاسو کلیک کوئ. هغه جیمیل آی ډي تاسو ورته انتخاب کړئ. کله چې مو انتخاب کړئ، دا صفحه موږ تاسو بیا راځي. تاسو ګورئ څنګه تاسو د تر لاسه صفر اپلیکیشن کلیک. اوس موږ تاسو خپل د موبایل ټچ کوو چې آیا ټچ سم کې خراب. تاسو بیا پر دغه سٹارټ باندې کلیک کوئ. دا موږ تاسو د موبایل د صفحې ټچ دی او دا ټچ باندې ګوته کښوي. تاسو ګورئ څنګه اوس موږ تاسو د موبایل ټچ معلومیږي چې آیا ټچ خراب دی که سم دی، که چیرې سم او صحیح علامه پر راځي، که خراب او خراب علامه پر راځي. تاسو ته څنګه دا اوس د ټچ د پاره سو. اوس دا بیا د کیمرې د پاره دی. اوس دا کیمرا څنګه دا فلاش دا او کوم کتل سٹارټ پر وي، کوم کنه کتل بیا په اسکایپ پر وي. تاسو اوس بل شي تر واړوي بیا څه کوي. اوس دلته د بلوټوث د لارې د هډفون سره چې وصل کوي، دا هغه طریقه ده. که چیرې بلوټوث وصل وای صحیح دی، کوم نه سموي بس بیا پر اسکایپ باندې کلیک کوي. بیا او بل بیا تر کړه تاسو وګورئ پر موبایل پر صفحه باندې کوته تاسو کښوي، بس سٹارټ پر وي. بس تاسو موبایل ګورئ، د موبایل پر صفحه باندې ټچ چې دی بس تاسو ګوتې ونیسئ کښوي. دا خپل مکمله دغه خرابي بخښي او خو نه راځي، که صحیح و بس سم و هغه بیا سم راځي. تاسو ته وګورئ دا اوس دا د موبایل د شا فلش درته معلومي چې دا فلش اوس څنګه دی، لګېږي که نه لګېږي. دا بیا د فلش لپاره دی. موږ اوس نه غواړو بس فلش سم دی، سکایپ کې بیا پر یې څه کوي. دا د کلپېدو بټنان، د اواز بټنان دا درته شي چې دا بټنان سم تاسو ووایي، که سم اوس بس خپله صحیح علامه پر راځي، کوم نه وایي ور سکایپ کې. بس دا د 14 رقم اپشنان دي. دا اوس د چارج ته وتل، که د چارج ځای سم و خو دلته صحیح علامه پر راځي، که د چارج ځای نه و سم بس دلته ایکس علامه پر راځي، چارج نه تېري. دا د چارج لپاره سو. بیا د اسکایپ پروګرام څنګه دا بیا د دغه لپاره چې موږ تاسو بل چا وای فای ورسره وصل کوو. دا ټول طریقې دي، دا ټول طریقې ورسره وکاروئ. که چیرې خرابي پکښې و تاسو خپل تاسو ته معلوموي. بس په دا رقم سره تاسو خپل موبایل څه خرابي و څه هر کوم کار چې پکښې و خرابي پکښې و تاسو په دې طریقه سره معلومولی شئ. نو ګرام ورته دوستان، دا موږ تاسو نن ویډیو کوم چې راځو نن ویډیو مو خوښه شوی وي نو زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د ګنټې نشان پر وروسته ویډیو ته لایک هم ورکړئ چې تر هر څه نه مخکې زموږ داسې ناولې پورې خوندور ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. والسلام.